سلامونه او نیکې هیلې احترامات په دې هیله چې به ټول روغ او جوړ یاست. غواړم چې دغه لیکنه د هغو لپاره په آډیو بڼه کړم چې نه یې شي لوستلی او یا هم لوستلی یې شي خو حوصله یې نه لري. نو په آډیو بڼه یې زما صفي الله محمودي څخه تر پایه واورئ. مننه. د درې والدینو ماشوم یا د IVF میتود، لیکنه نگین کارګر. دغه راپارونکی تخنیکي بحث هغه وخت رامنځته شو کله چې ساینسپوهانو په دې وتوانېدل چې د مور څخه ماشوم ته د ارثي مرضونو انتقال مخنیوی وکړي او ماشوم د ارثي کمیافته ناروغیو څخه وژغورل شي. موږ پوهیږو چې د انسان د نسل بقا لپاره د نارینه سپرم او ښځینه هګۍ القاح کیږي او د القاح په نتیجه کې هر یو خپل نیمایي ارثي معلومات شریکوي تر څو 23 جوړه کروموزومونه پوره کړي او د ماشوم جینوم یا ارثي معلومات بشپړ شي. د مور په حجراتو کې علاوه د کروموزوم څخه یو درجن نوره DNA هم موجوده ده چې هغې ته میتوکانډریا DNA هم وایي. د انسان په جینوم یا ارثي معلوماتو کې 100,000 بېلابېل جین یا ارثي معلومات موجود دي چې د انسان ظاهري شکل، فزیکي بڼه، د مرضونو په وړاندې معافیت او نور بېلابېل خواص تعینوي. دغه جینوم د حجرو په هسته کې موجود دی او په حجره کې د هستې ترڅنګ میتوکاندریا هم موجوده ده. میتوکاندریا ته د حجرې د انرژي مرکز هم ویل کیږي ځکه په حجره کې د میتوکاندریا وظیفه د غذایي موادو څخه انرژي ترلاسه کول دي، کومه انرژي چې د حجراتو د وظایفو لپاره کارول کیږي. لکه څنګه چې مې مخکې وویل، دغه کوچنی ماشین یا میتوکاندریا په خپل وجود کې یو بیل جینوم یا د ارثي خواصو مرکز لري او په میتوکاندریا کې 23 جینونه وجود لري چې یوازې د مور په DNA کې موجود دي. د القاح په وخت کې د سپرم د میتوکاندریا څخه دغه DNA د منځه ځي ځکه یوازې د مور او د میتوکاندریا DNA ماشوم ته په ارث رسیږي. نو ځکه که مور کوم ارثي مرض ولري هغه ماشوم ته انتقالیدی شي. ولې انسانان په میتوکاندریا کې DNA لري؟ دا د جینټیک یا ارثي علومو یوه برخه ده چې ویل کېږي میتوکاندریا په لومړي ځل په باکتریا کې موجوده وه او وروسته یې بیا مغلقو حجرو کې ځای ونیو. د میتوکاندریا په DNA کې کوم تغییر نه دی راغلی، نو ځکه ساینسپوهان وکولی شو په دې وسیله د لیوانو څو نسلونه معلوم کړي. په دغه میتوکاندریا کې کله چې کوم تغییر رامنځته شي نو هغه کس چې بیا په بېلابېلو کمیافته ارثي مرضونو اخته کیږي، مثلا ناڅاپي ډنډېدل یا د پنقراس یوه مرض چې د شکر د ناروغۍ سبب هم ګرځي او یا د اعصابو او عضلاتو اختلال او نور. دا هغه مرضونه دي چې د میتوکاندریا د DNA د میوټیشن یا تغییر له کبله منځته راځي. همدارنګه ځینې نور مرضونه لکه الزایمر یا پارکینسن چې د امریکې جمهور رئیس رونالډ ریګن درلوده هم کیدای شي. که یوه ښځه دغه د میتوکاندریا DNA میوټیشن ولري یا دغه ارثي ناروغۍ ولري نو د IVF تخنیک له هغې سره مرسته کوي چې خپل ماشوم ته د دغه ارثي ناروغیو د انتقال مخه ونیسي. که یو میرمن د میتوکاندریا میوټیشن ولري نو کولی شي چې د یوې بلې میرمنې چې د میتوکاندریا میوټیشن ونه لري واخلي او د یو ناروغ ماشوم د زیږېدو مخنیوی وشي. IVF یا مصنوعي القاح ټکنالوژي په 1990 کال کې رامنځته شوه. دا تخنیک له هغو میندو سره چې ماشوم یې نه کیږي مرسته کوي تر څو ماشوم وزیږوي. دغه ټکنالوژي ته سایتوپلازمیک ټرانسفر هم وایي. سایتوپلازمیک ټرانسفر څه ته وایي؟ په دغه میتود کې د مور د هګۍ څخه غیر له هستې چې ارثي معلومات پکې شریک دي نور ټول معلومات لرې کوي او د نارینه سپرم یا د بلې ښځې چې حجره یې سالمه ده بغیر له هستې څخه ټول حجروي معلومات د مور په حجره کې چې اوس یوازې هسته لري داخلوي او بیا د ماشوم د پلار د سپرم سره یې القاح کوي. په دا طریقه یوه ښځه چې نشي کولی ماشوم وزیږوي مور کیدای شي. په 2015 کال کې دا تخنیک لا پرمختللی شو او نوې دوه ټکنالوژي رامنځته شي چې یوه یې د دغه پاسنۍ ټکنالوژي برعکس ده. یعنی په دغه میتود کې چې سپینډل ټرانسفر نومیږي، یعنی د مور د حجرې څخه هسته لرې کیږي او د بلې ښځې په حجره کې چې یوازې هسته ترې لرې شوې وي داخلیږي او بیا دا هګۍ د سپرم په واسطه القاح کیږي تر څو زایګوټ یا د ماشوم حجره منځته راشي. دوهم ډول یې پرونوکلیر ترانسفر نومیږي چې یوه د پلار د سپرم په واسطه القاح شوې هسته د دونر یا د بلې مور حجرې ته چې هسته نه لري ور داخلیږي او بیا دا د مور په رحم کې امپلانټ کیږي.
دغه پروسه کې د دریو واړو کسانو میتوکاندریا د حجرې د انرژي ماشین ازمایل کیږي چې کومه ناروغي ونه لري. دې طریقې ته په رسنیو کې د دریو ډي ان اے والدینو ماشومان ویل کیږي چې ساینسپوهان ورسره همغږي نه دي. د دې څخه ډېر اخلاقي بحثونه راپارېدلی شي ځکه نو د ساینسپوهانو دا غوښتنه وه چې دغه تخنیک ته داسې نوم ونه کارول شي. په نړۍ کې صرف یو څو کسان دي چې دغه تخنیک سره زیږېدلي دي. دغه موضوع ډیره نوې لاسته راوړنه ده او په میتوکاندریا ډي ان اے سره ډیره کمه څېړنه شوې ده، خو څېړنې لا په بېلابېلو برخو کې په حیواناتو ترسره کیږي. په کال 2014 کې لومړی ماشوم د میتوکاندریا ډي ان اے تخنیک سره وزیږېده. د دغه ماشوم مور د یوې ارثي ناروغۍ څخه رنځېده او نه یې غوښتل دغه ناروغي ماشوم ته انتقال شي، نو دې پروسه کې یې برخه واخیسته. چون دې پروسې په امریکا کې قانوني جواز نه درلود، نو دغه کورنۍ اړ شو چې مکسیکو ته لاړه شي. په برطانیه کې دا پروسه قانوني جواز لري او نورې څېړنې هم پرې کیږي. دا ارثي ناروغۍ کوم مشخص د بدن غړي پورې اړه نه لري او د سترګو څخه نیولې تر عضلاتو او اعصابو پورې هر غړي کې چې ظاهرېدلی شي. په 15,000 کسانو کې یو کس د میتوکاندریا ډي ان اے په ناروغۍ اخته وي. په دغه تخنیک سره کولی شو یوه ناروغه مور روغ ماشوم وزیږوي. دا ټکنالوژي هغه کورنیو سره مرسته کوي چې د کمیافته ارثي ناروغیو په خطر کې دي. د توجه څخه مننه. دا لومړی ځل و چې ما داسې یو لیکنه ولوستله او په آډیو بڼه، په دې هیله چې هغه کم مشکلات وي هغه رفع شي او تاسو یو څه ورنه ترلاسه کړی وي. مننه له اورېدلو څخه. کور مو ودان.